بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په سکرین باندې تاسو ته حرم ښکاري. هغه دا وخت هم په هسپتال کې پرته ده او داخل ده. لس ورځې د حرم وشو چې هغه په هسپتال کې ده، یعنی کوم ډاکټر چې هغه دې ته ویلي چې د دې ګردې چې دي هغه به کار پرېږدي. نو حرم فلحال خو کوم معمول چې ورکړی دی هغه وایي چې حرم اوس د مخکیني حال نه هغه ډېره ښه ده، یعنی کوم تکلیف څه چې پیو هغه پې اوس ډېر زیات کم شوي دي او اوس ښه ده. خو بیا هم هغه یو ریکویسټ کړی دی ټولو مسلمانانو ته چې تاسو په خپل خصوصي دواګانو کې حرم هغه ضرور یاد ساتئ. حرم یو وړه ماشومه د کوم چې په ټیک ټاک باندې 2.90 میلیون سبسکرایبر دي، ډېر زیاتې ښایسته ویډیو جوړوي. یو وړه ماشومه د تاسو ټولې به د هغې ویډیو کتلې وي ځکه چې ډېر زیات ښایسته ویډیو جوړوي. که موږ وګورو نو داسې یو بل داسې ماشوم کې دونه ټیلنټ نه وي چې هغسې راشي او داسې ویډیو جوړېږي. نو اوس چې هغه په کم حل ده تاسو په سکرین باندې هم کتی شئ چې کوم اکسیجن ورته هم لګېدلی دی، یعنی د حرم چې کوم ده هغه د مامو وینا ده چې د مخکیني حالات نه اوس ښه ده. یعنی ضمیر خان ضمیر صاحب چې ورسره کوم ویډیو ریکارډ کړې وه په هغې کې چې ضمیر خان ویل چې د حرم 2 ګردې پیل شوي دي، بیا یې ویل چې آیا ګردې پیل شوي نه دي، خو ډاکټرانو چې کوم دی دې ته ویلي چې ګردې به پیل کېږي. خو د مامو کومه نوې ویډیو یعنی تقریبا 10 ورځې بعد د هغې په ټیک ټاک باندې ویډیو راغله او په هغې کې مامو وایي چې اوس د مخکینی حالات نه هغه حرم ډېره ښه ده. نو دغه نوي معلوماتو د حرم باره کې په اخیره کې یو ځل بیا یو ریکویسټ کوم چې آیا حرم چې دا هغه په خپل خصوصي دواګانو کې هغه یاد ساتئ چې الله تعالی ول صحت ورکړي او بیا زموږ دپاره هغسې کوم خوندورې ویډیو چې دي هغه جوړئ. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.